مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد تبوک د غزا هغه حالات بیانول چې اعراب او منافقان به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتله، په بې ځایه او بې معنا عذرو او بهانو سره به ځان د غزا څخه پاته کاوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هم دغه د دوی عذرونه قبلول، ځکه په دوی کې اصلا خیر نو. خو الله عز وجل وخپل معزز رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده، ولې دې ودغه نفرو ته د پاته کېدو اجازه ورکړه. په وروستني آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عفو درته کړې ده، ولې دې ودوی ته د پاته کېدلو اجازه ورکړه، او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښول چې تا ته هغه کسان معلوم سوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادق دي او درواغجنان دي معلوم کړي وای. ځینو منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل، یا به مؤمنانو ته ویل اوس په دغه ګرمۍ کې جنگ ته مه وځئ، صبر وکئ، میوې به ټولې کو او هوا به هم سړه سي، بیا به ووځو. الله جل جلاله د دوی په جواب کې وفرمایل قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې د دوزخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډیر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلی نافرمانی به نه وای کړې. مقصد دا چې د سورة التوبه په ډیرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل سوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي، د سفر او جنگ د پاره سامان برابروي، مګر ډیر خلک غریبان دي، هیڅ شی نه لري، نه پیسې، نه د سپرېدو د پاره بوده، نه اسلحه او نه د خوړلو مواد، حتی د اغوستلو د پاره کالی هم نه لري. تاسو د مسلمانانو د مسکنت او غریبۍ د حال تصور وکړئ. خو پر دغه سربیره بیا هم د هغه وخت د مځکې د مخ د لوی قدرت او طاقت سره جنگیږي. واقعي مسلمانان همیشه هم داسې وي. خبره د قوت او اسلحه نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او معاملې ده. د مسلمانانو قوت د
د لشکر په ډیروالي او د اسلحې په زیاتوالي کې نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی. نو دغه غریب او مسکین خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وځینو غنی کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپرېدو د پاره د یو بوده یا حیوان او ځینې نفقه یا خوراکي موادو کومک وکړي. موږ غواړو چې ستاسو سره ووځو مګر هیڅ شی نه لرو. ورونو دا خو در معلومه ده چې د مدینه منوره او تبوک په مابین کې تقریبا 900 کیلومتره لار ده. خو دغه لار اوس 900 کیلومتره ده چې لار او سړکان پاخه او پر عصري ډول جوړ شوی دي، مګر په هغه وختو کې چې لارې کږې وږې وي، غرونه او شیلې وي، ممکن تر 900 کیلومتره هم زیاته و. نو په دغه اندازه اوږده لار د سعودي عربستان په سخته او شدیده ګرمۍ کې پر پښو یا اوښانو تګ کول اسانه او معمولی کار نه دی. دا خو پرېږده، هلته بیا د یو قوي مملکت سره جنگ او مقابله کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو کسانو سره کومک وکړي، مګر د پاتو نورو کسانو د پاره یې شی نه درلودي او هغه ته جواب ورکړي چې زما سره شی نشته چې تاسو کومک وکم. د هغه کسانو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړي او د هغه د سپرلی د پاره یې بوده او حیوان نه درلودي، یو هم سالم ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه او داسې نور صحابه کرام وو. دغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د خپل نه قدرت او مسکنت په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کومک وغوښتي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هم د شي نه درلودلو په سبب جواب ورکول سو. په ژړا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه نا امید رهیس و او د ژړا سبب یې هم دغه وو چې د خپل مسکنت په سبب د جهاد څخه پاتې کېده. الله جل جلاله هغه کسان چې د یو واقعي عذر په سبب د دغه غزا او جهاد څخه پاتې شوي دي په قران مجید کې ذکر کړی دي او د سوره التوبه په 1 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يعني پر ضعیف خلقو، پر مریض خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او غزا د پاره خرڅ او نفقه نشي پیدا کولای، په دې سبب چې دوی د غزا څخه پاتې سو هیڅ ګناه او حرج نسته. کوم وخت چې دوی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي، پر نیکوکارانو د الزام او ملامتیا هیڅ لار نسته او الله جل جلاله شبخشونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. او نست گناه په سبب د دغه پاتې کېدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تاته د دې د پاره راغله چې د سپرلی د پاره بوده ورکه او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولای چې تاسو پر هغه سپاره کم. دوی په داسې حال کې ولاړه چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې. دوی په دې سبب غمجن و چې دوی هغه شی نه کوي پیدا چې په جهاد کې یې خرڅ او مصرف کی، د جهاد د پاره نفقه نکړه پیدا. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
بلکې ملامتیا پر هغو کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاتې کېدو اجازه غواړي. دوی په دې راضي شو چې دوی د پاتې کسانو سره وي چې هغه ښځې او انجونې دي، او الله جل جلاله د دوی پر زړه مهر لګولی دی، نو دوی په خپل بد خاتمه نه پوهیږي. دغه آیاتونه پر منافقانو رد دي، بلکې د هغو د شرمولو د پاره یو شدیده ضربه ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې ډېر داسې خلک شته چې د تلو نیت او اراده لري، مګر د هغو سره د تلو د پاره مال او بوده نسته، نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړ او د هغو څخه یې وغوښتل چې دغه غریبو خلکو سره کومک وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک دغه جیش العسره مجهز کوي، یعنی دغه غریب لشکره سره څوک مالی کومک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غوښتنه په مسلمانانو کې داسې حال پیښ شو لکه د خیرات او صدقې په ورکولو کې چې په مسابقه کې سو. هر یو د مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي، هر یو غواړي چې د خپل قدرت پر اندازه هغه د سره موجود مال راوړي. یو د اصحاب کرامو څخه ډیر مال راوړي. منافقان په مسجد کې ناست دي او نو لاړ. اوس چې هغه سړي دغه ډیر مال راوړي، ډیر زیات مال وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو. منافقان وویل دا سړی ریا کوي، ځان ښکارا کوي. حال دا چې دوی منافقان دي، هیڅ یې نه راوړه او نه ورکړه. خو هغه مسلمان چې په خپل خوښه د الله او رسول الله د رضا د پاره مال راوړي، دوی ویل دا ریاکار دي. او بیا ورسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین وو، شی نه درلودي، فقط یو کاسه خواړه راوړه. منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایي دغه یو کاسه خواړه څه فائدہ کوي؟ تر دې خدا بهتره و چې شی دې نه وای راوړي. الله جل جلاله دغه موضوع ته هم په قران کریم کې اشاره کړې ده، او د سوره التوبه په 9 نمبر آیات کې فرمایي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډیر خیرات کوونکو عیب وایي. متطوع وهغه چاته ویل کیږي چې ډیر مال په صدقه کې ورکي. پر دغه متطوعین عیب وایي چې دا ریا کوي، او بل پر هغه بے وزله غریب عیب وایي چې د خپل وس او قدرت پر اندازه لږ مال راوړي، نور څه یې په وسه نه پوره. نو دغه منافقان په دغه سړي پسخند وهي. الله جل جلاله به ودوی ته دغه پسخند او مسخرو سخت جزا ورکي، او دوی لره دردناک عذاب سته. دا هم د منافقانو د عمل رد، بلکې شدید رد دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې و چې زما سره مال موجود و، او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا یو موقع و چې ممکن تر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مخصم. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي نو می د ځان سره وویل چې نن به تر ابو بکر د مخه کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه مال څخه چې د سره موجود وو نیم مال راوړي، یعنی د خپل ټول هغه مال چې د سره موجود وو پوره نیم یې راوړي، او په صدقه کې و دغه غریب لشکر ته ورکړي چې جیش العسره ورته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی او خپل ټول مال هر څه چې درلوده هغه راوړه،
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښاوه. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اقتصادي حال ور معلوم وو، پوسو چې خپل ټول مال راوړی دی، نو یو فرمایل یا ابا بکر وخپل اهل ته د شی نه پریښاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل وهغه ته می الله او رسول الله پریښول. سبحان الله، دا د صدیق صدق او اخلاص، ایمان او یقین وو چې رزق د الله جل جلاله د طرفه څخه دی او واقعي توکل یې پر هغه الله وو، نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ولیده چې په دغه وخت کې چې ما د دې نیت او اراده کړې و چې تر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به د مخه کېږم، بیا هم نسوم د مخه، نو ویل یا ابا بکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. او دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه او مقابله ده، لکه الله جل جلاله چې فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې یو تجارتي قافله د شام د پاره جوړه کړې و چې 200 اوښه، دغه ټول اوښان د مال او سامان سره او 200 اوقیه د سپینو زرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې دغه جیش العسره د پاره کښېښول. مگر بیا هم دغه راټول سوي مالونه د لشکر د مجهزه کېدو د پاره کافی نه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر لوی خیر او صدقه غوښته چې د ډیرو خلقو ضرورت ورپوره کړي او لوی لشکر جوړ شي. اوس بیا ټول مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ شو او په خطبه ویلو شروع وکړه، او په دغه خطبه سره یې هغه غنیان خلق مقصد و، ځکه اغنیا کولای شي چې واقعي کومک وکړي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې هم دغه کارونه غنیانو مخته ولای سوای. که څه هم د غریبانو او مسکینانو څخه د خیر په کارو کې اشتراک پکار دی، د خپل قدرت پر اندازه باید حصہ واخلي، مگر حقیقی او واقعي کومک اغنیا کولای شي. دوی دي چې د جهاد او دعوت کارونه مخته ولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه اغنیا یو څه وکړي، او یې فرمایل څوک و جیش العسرته د جنگ سامان او ضرورت ور برابروي او هغه لره دغه خیر په مقابل کې جنت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وعده و. کچا دغه نورین رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما د طرفه سل اوشه سره د ټولو هغه شیانو چې دغه سل نفر ضرورت ورته لري، لکه اسلحه، خوراکه او نور د احتیاج سامان زور کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنہ کښېنستی. څرنګه چې ضرورت تر دغه ډیر زیات وو، بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دوهم وار بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او ویل سل اوشه د ټولو ضرورت سره پرما دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هغه خبره کوي او په هر وار کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ولاړیږي او سل اوشه د ټولو ضرورت سره پر ځان اجدي. څو واره ولاړ سو چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ صدقه او خیرات و نو سو اوشانو او سلو آسانو ته ورسېده، بیل هغه نقدو زرو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي و. او بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ د سرو زرو زر دینار راوړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمن کې ورواچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دینارونه سره اړول
او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو خبره وکړه. تاسو پوهیږئ چې دغه خبره به څونه قیمت او ارزش لري؟ په والله د ټولي دنیا تر مالو او نعمتو ښه او بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. یعنی عثمان رضی الله تعالی عنہ چې پس د نن ورځې څخه هر کار وکي ضرر نه ورسوي. د عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه صدقه د تیرو سو او راتلونکو ګناهو کفاره سو. سبحان الله. دا د صدقه او خیرات فضیلت دی، خاصتا چې د الله جل جلاله د دین د ترقی او لوړوالي لپاره مصرفیږي. که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او سختیو په وخت کې کومک وکړي، الله جل جلاله به څونه د خیر معامله در سره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ 200 اوقیه د سپینو زرو راوړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر مال راوړي. طلحه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټول صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو په بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنہ نیوی وثقه د خرما راوړه. وثق لکه زموږ د وطن خوروار، هر یو د خپل قدرت سره برابر یو سره راوړي. حتی ځینې خلک چې څه یې نه درلوده، دوی درې لپې خواړه به را اخیستي وو. ښځو د خپل قدرت سره موافق خپلې ګینې را لېږلې، چا والی، چا پایزیبونه، چا انګشتري را لېږل. هیچا پر خپل مال لاس ونه نیوي او نه بخل پر وکړي، بې له منافقانو. مال خو یې نه راوړي، بلکې لغازونه یې لا هم ویل چې دې ریا وکړه او د دې و دغه لږ مال ته څه ضرورت وو او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لشکر د جوړولو او وتلو آمادګي نیول کیږي، ځینې اعراب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي او د نتلو دپاره عذرونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلول، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی دغه خلق چې په دغه وخت کې عذرونه وایي اصلا د دوی څخه فائدہ نشي اخیستل کېدلای او نه په دوی کې فائدہ سته. ډیرو خلقو عذرونه او بهانې جوړ کړي او پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د مدینه منورې څخه وېستی او تر مدینه منورې د باندې خیمه ودرولې او هلته یې د هغه خلقو انتظار کاوه چې دغه غزا د پاره پسې وروتل. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته 10,000 نفر راټول سو. دا اول وار دی چې د مسلمانانو لشکر و 10,000 نفرو ته رسیږي. موږ مخکې ویلي و چې دغه غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې و او تر دغه 10 میاشتې د مخه د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمه فتح و چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 10,000 نفر وتلی و. د یو کال بلکې د 10 میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لشکر شمیر و 10,000 نفر ته ورسېدی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکر سره تر مدینه منورې د باندې خیمه ودرولې، رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی د خپل منافق ملګرو سره هم ورووتی او هلته جلا خیمه ودرولې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره نه واړول، بلکې د خپل ځان د پاره په بل منطقه کې جلا خیمه ودرولې او خلق تشویقوي چې د دوی سره واړوي. ځینو خلقو هم د دوی سره واړول. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبد الله ابن ابی وویل دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی، دا وخت د وتلو د پاره مناسب نه دی چې میوه ووزو. دغه منافق دا کار قصدن کوي، غواړي چې نور خلق هم د خبرو تر تاثیر لاندې سي او پاتې سي.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر د تبوک پر طرف حرکت وکړي او عبد الله ابن ابي د خپل نور منافقانو په ملګرتیا د مدینه منورې پر طرف رهیسو. نو د ابي زوی منافق عبد الله په دې غزا کې ګډون او اشتراک ونه کړي. دی او د ملګری منافقان ټول پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک پر طرف حرکت کاوه پر مدینه منوره محمد ابن مسلمه الانصاری حاکم پریښاو او د خپل کورنۍ د سرپرستی لپاره د ځان نائب او خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پریښاو. منافقانو یو आवाज واچول، هغه دا چې دوی به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې علی رضی الله تعالی عنہ پریښاو د هغه سبب داو چې د علی رضی الله تعالی عنہ زړه نه غوښته چې دغه غزا ته ووزي. دغه आवाज په خلقو کې دونه نشر شو چې تر علی رضی الله تعالی عنہ پورې ورسېده. معلومه خبره ده چې په دغه आवाज سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپس نو یې خپل اسلحه واخیسته او په لشکر پسې ورهیسو او هلته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدي ویل یا علی ولی راووته، آیا ما ته د ځان خلیفہ و نه ګرځولې؟ علی رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله خلق ویل چې تا زه په دې سبب پریښولم او د ځان خلیفہ دې وګرځولم چې په ما کې د دروندوالي او کاهلی ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده. آیا ته نه راضی چې ما ته په هغه درجه کې سي لکه هارون چې و موسی ته و علیهم السلام، مگر تر ما ورسته نبی نسته. چې لفظ د حدیث شریف داس دی الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورونو کوم وخت چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله د ملاقات د پاره ولاړی، هارون علیه السلام چې د ورور وو د ځان خلیفہ وګرځاوه چې د موسی علیه السلام په غیاب کې د بنی اسرائیل د کارو مسؤل وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل قول کې یو مهمه جمله د دې د پاره پر زیاته کړه چې خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول څخه بد استفاده ونکي یا غلط مقصد ځنی وانخلي. هغه دا کوم وخت چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفہ وګرځاوه، په خپل هارون علیه السلام هم نبی وو، نو به خلق دا ویلای چې علی رضی الله تعالی عنہ هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اشتباه د لری کولو او پورته کولو د پاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې وی فرمایل مگر تر ما ورسته نبی نسته. یعنی هو تو ما ته په هغه درجه کې یې کم چې هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ته وو، فقط د نائب او خلیفہ پر اندازه، مگر نبی نه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دغه خبره راضی سو او برته مدینه منوره ته راوګرځیدي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په مدینه منوره کې پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځشنبه په ورځ د مدینه منوره د شمال پر طرف د تبوک په نیت حرکت وکړي. ډیر لوی لشکر دی، ډیر شزره نفر دي. تر دې د مخه هیڅ کله د مسلمانانو لشکر په دون شمیر او ډیرواله نو وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لشکر د تجهیزات او سامانو د پوره کولو لپاره په پوره صدق او اخلاص سره وشندل، خو بیا هم په لشکر کې د اوشانو او نفقه ډیره سخته کمی و، تر داسې اندازې چې 18 نفر به په یو اوش سره شریکان و. خپل د ضرورت سامان به پر بار کړی وو، ځینې به په نوبت سره سپریده او ځانونه به هوسا کول، او ډیر ځله په لار کې د درختو د بلګو و خړولو ته اړس و، حتی چې د بلګو د خړولو څخه یې شوندان و پړسېده. نو ځکه و دغه لشکر ته جیش العسره ویل کیږي. او د هغه اصحاب کرامو څخه
چې په صدق او ایمان سره مشهوره وه تقریبا 11 نفره پاتې سوه او دې غزا ته نه ووته چې یو د هغو څخه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه لشکر حرکت وکي او رهیسو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وایي نن پسې ځم سبا پسې ځم. په دغه نن او سبا کې لشکر ډېر لري ولاړ او ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه پاتې سو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه دوه ښځې درلودې. څرنګه چې موسم د ګرمۍ وو په دغه وخت کې دوی په خپل باغو کې ژوند کاوه او هر ښځې هلته هغه د دوی په باغ کې د خپل ځان لپاره عریش درلودي. عریش په عربي کې و به سره مناته ویل کیږي یا به سره خیمه چې شاوخوا یې پردې راګرځولې وي او سر یې لسوي دغه ته عریش وایي. نو یو ورځ ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته راغلی. ویلی د چې دواړو ښځو یې د عریش شاوخوا مځکه او پاشي کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوې ګل میوه هم رسیدلې وه، یعنی هغه اولی میوه پخسوي وي، هغه میوه هم پرته ده. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. مځکه او پاشي ده، هوا یې یخه کړې ده، د چښلو دپاره یخې سوي اوبه پرتې دي، اول ګل میوه راوړه سوې ده، د خوړلو دپاره خواړه تیار دي. دواړو ښځو یې د هغه وخت پیشن کړی دي، لباس او ځانونه پاک کړی دي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه چې دا حال ولیدي د خپل ځان سره وویل سبحان الله، یا ابا خیثمه ته په سایه او یخ اوبو کې د دوه ښځو په مابین کې شاوخوا میوې درته پرتې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشت او ګرمۍ کې په سفر او مزلو کې په لوږو او توندو کې دی. دا عدل او انصاف نه دی. څنګه کېدای شي چې یو سړی د مؤمن او مسلمان وي او په دې کار دی راضي وي؟ حمید بابا په پښتو کې په دغه باره کې یا پر دغه مضمون برابر ډېر اشعار ویلي دي چې یو شعر یې دا دی: سزاوار د هر ستم او هر پیغور یم، چې میار په سفر تللی زه پر کور یم. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړي، ویل والله دغه عریش ته نه درننوځم ترڅو زما د سفر دپاره بوده او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهیسم. واقعا هم ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وهغه عریش ته نسور داخل او د سفر دپاره بوده او خوراکه برابر سو. فورا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهیسو. عادتا لشکر چې یو څه تګ او مزل وکي بیا په یو ځای کې د راحت دپاره اړوي، مګر ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه بلا اشد ضرورت نه اړوي او نه پاتې کیږي، پرله پسې تک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې په لشکر کې به ګرځېدی، د خلقو د حالاتو معلومات به کاوه، دا ور معلومېده چې څوک پاتې دي یا د لشکر څخه خو به څوک نوی ورک سوی. ورونو زموږ د پاره دا هم یو د غور او دقت موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومېده چې د 10,000 نفرو څخه څوک نسته یا څوک ورک سوی دی. د هغه طلب به کاوه چې څه کم تکلیف خو په لار کې نوی ورته پیښ سوی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو پر ساتنه او سلامتیا حرص او کوشش وو. نو دا ور معلومه سو چې په لشکر کې ابو خیثمه، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع او د اصحاب کرامو څخه څو نفر نور نسته. خلقو پر دغه پاتې سو خلقو عیب ویل شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل عیب مپر وایاست، هر یو کپ دوی کې ښه او د خیر سړی وو هغه به الله جل جلاله راولي، او کبل قسم وو الله جل جلاله ځین فارغه او بیغمه کړلاس. خلق په دغه خبرو کې و چې د لری څخه یو نفر ولیدي چې پر اوښ سپور دی او په لشکر پسې را رهیدي. دا معلومه خبره ده چې د لری څخه څوک نه پیژندل کیږي. نو هر یو د ځان څخه ګمان کاوه چې دا به فلانی وي، هغه بل به ویل یا
فلانی بولم، بل به ویل شاید فلانی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کن ابا خیثمه. پس له لږه وخته هغه نفر را نږدې سو. خلق ویل یا رسول الله هو دغه سړی ابو خیثمه دی. خیر، ابو خیثمه لشکر ته راورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې ولیده، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته په قهر وو او شدیده خبره یې ورته وکړه. هغه دا چې وی فرمایل اولا لك یا ابا خیثمه، اولا لك یا ابا خیثمه. ابو خیثمه عذر وای، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار سره دغه جمله ورته وای اولا لك یا ابا خیثمه. مفسرین د اولا لك ترجمه داسې کوي چې هلاک ته یې نږدې کړې یا ابا خیثمه، یعنی قریبه و چې هلاک سي کده الله جل جلاله رحم نه وای در باندې سوی. او بیا نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم عفو ورته وکړه، بلکې د خیر دعای هم ورته وکړه. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ دغه خپل عدل او صحیح قضاوت د برکته د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص شو. لشکر رهیدي پلار کې و حجر ته ورسېده. حجر د یو ځای نوم دی چې مدائن صالح هم ورته ویل کیږي، او دغه ځای د صالح علیه السلام د قوم چې سمودیان دي د استوګنې ځای وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه حجر د باندې خیمه ودرولې. اوس د مسلمانانو سره اوبه هم نشته، نو مسلمانان لاړه د هغه ساحانو څخه یې اوبه راوړې چې په دغه حجر کې موجود و. په دغه اوبو سره اورخشته یا لاندې کړ، او نور هم د خپل ضرورت لپاره دغه اوبه استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومات نه و چې دغه اوبه د کوم ځای څخه راوړي دي. بیا په وروسته کې معلومات ورته وسوه چې دغه اوبه د حجر یا مدائن صالح څخه راوړل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو، ځکه هغه قوم چې دلته اوسېدی هغه سمودیان و، او پر هغو د الله جل جلاله قهر او غضب نازل شوی و. د الله جل جلاله لعنت پر شوی و، او الله جل جلاله د دوی په کورو او ځایو کې اوسېدل منع کړی و. الله جل جلاله د سورة ابراهیم په 45 نمبر آیات کې فرمایي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. یعنی تاسو د هغو کسانو په کورو کې اوسېدلاست چې پر خپل ځانو یې په کفر او ګناهو سره ظلم کړی وو، او تاسو تشکارس و چې موږ په هغو څنګه کار وکړو، او تاسو ته موږ مثالونه بیان کړی دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قوم د هر شي استعمالول منع کړ، کله دوی وبوي کورونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول هغه اوبه چې د حجر څخه مراوړي دي چپه او توی کی، او هر هغه اوړه چې د حجر په اوبو خشته یا لاندې سوي دي و اوشانو ته ورکړي. د هغه څخه چې مسلمانان خوراک نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای څخه د بارېدو امر وکړي، او وی فرمایل کتاسی د هغو خلقو د کورو سره تیرېدلاست چې پر خپل ځانو یې ظلم کړی دی، چابک تیرېږي، مخان مو پټ کوي او ژاړي، د پاره د دې چې تاسو په هغه مصیبت او آفت اخته او مبتلا نسی کم چې دوی پاخته سوي و. نو دا زموږ د پاره سنت سو او سنت دی چې پر هغه قوم یا هغه منطقه تیریږو کم چې الله جل جلاله خسف کړي یا هلاک کړي وي، موږ باید تر هغه ځای ژر او په چابکي سره تیر سو، مخان پټ کو او دا دعا وایو اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. خیر، لشکر تر حجر تیر سو، مگر اوس وبنه لري. هغه اوبه چې د حجر څخه راوړي وي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر چپه او توی سوی. مسلمانان د اوبو د نه درلودلو په سبب په تکلیف سو،
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله هیڅ اوبه نه لرو، 10,000 نفره لشکر دی او اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه. اصحاب کرام وایي والله په اسمان کې هیڅ اوریاز نه و، خو اوریاز پیدا سوه او سره یو ځای سوه. باران په اوریدلو شروع وکړه. صحابه کرامو غسلونه وکړه، اوبه یې وچښلې او خپل لوښي ټوله په ډک کړه. او بیا چې دوی د دې ځای څخه رهي سوه، پر ټوله لار باران نه وسوي بې له هغه ځای څخه چې دوی هلته اړولي وه. الله لره دې پاکي وي، فقط د دوی د ضرورت د لرې کولو دپاره یې باران پر واوراوه او نوره ټوله لار وچوه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. امام احمد د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي، وایي د تبوک په غزا کې د خلقو خوراکي مواد خلاص و او په لوږه اخته سوه. نو ویل یا رسول الله کته اجازه راته وکړې چې موږ د خپلو اوښانو څخه ځینې حلال کو او ویخورو. تاسو ته د مسلمانانو د اوښانو کمی هم در معلومه ده چې څو نفره به د خپلو سامانو د وړلو دپاره په یوه اوښ شریکان وه، او اوس د لوږې څخه د دغه اوښانو د حلالولو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حلال یې کړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله که دوی اوښان حلال کی د سامان د وړلو دپاره مو حیوانات کمیږي، ته دوی امر که چې هغه لږ خواړه چې د دوی سره پاته دي هغه دې راوړي، او بیا ته د برکت دعا ورته وکړه، شاید الله جل جلاله دغه د دوی په خوړو کې برکت واچوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امر وکړي چې یو فرش اوار کړي او ویل ستاسو سره چې کم خواړه پاته دي هغه راوړي. چا یو موټ جواری را اخیستی و، چا یو موټ خرما راوړه، چا د ډوډۍ یو ټوټه را اخیسته و، پر دغه فرش یې اږدي. څو پر دغه فرش د خوړلو لږ شیان کښېښول سوه، د ټوله لشکر سره دغه پاته و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه او د لشکر خلقو ته ویل په خپلو لوښو کې دغه خواړه وړي، هر یو راځي خپل لوښي ډکوي او ځي، تر څو په لشکر کې داسې لوښي نسو پاته چې ډک یې نه کوي، او ټول هم تر ماړه نسه وخوړه. خو بیا هم پر دغه فرش خواړه پاته و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. هر بنده چې په دغه کلمه کې شک ونه لري د الله جل جلاله سره به نسی ملاقات چې د هغه څخه د جنت پټ کړی سي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه کلمه په صدق او اخلاص سره ایمان ولري هغه به جنت ته ځي، البته د ګناهو تر عذاب ورسته. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه و. ورونو تاسو کولای شئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزې را وباسئ او په یو کتابچه کې جلا ولیکئ، نو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو یو ډیره لو مجموعه ولري. خیر، لشکر د تبوک پر طرف رهیدي، خو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ قرار تر شا کیږي. څو دونه تر شاسو چې نور نو نه معلومه دي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر د افرادو معلومات کاوه چې څوک نسته یا څوک پر لار پاتې سوی دي، معلومه سوه چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې نسته. ځینو کسانو پر ابو ذر رضی الله تعالی عنہ عیب ویل شروع کړ، ویل زموږ سره وو او تر شا پاتې سو، دنیا ورکش کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل داسې مه وایاست، که په دې کې خیر وو الله جل جلاله به راولي، او که غیر دغه څخه وو الله جل جلاله ځنې فارغه کړلاست. اوس نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته څه پیښه ده چې تر شا پاتې سو؟ هغه دا چې هغه د اوشه چې دای پر سپور وو هغه ناجوړه او مریضه سو، قرار زی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې هر څه کوشش وکي چې اوشه د لشکر سره یو ځای ولاړ شي، خو هغه مریضه ده نسی تلای، نو خود
کرار تر شا کېدی، څو تر سترګو نیهام سو. بالاخره اوښه و داسې حال ته ورسېده چې هیڅ نسي تلای، پرېوته. ابو ذر رضی الله تعالی عنه هر څه کوشش کوي چې ولاړه یې کړي، خو هغه د ولاړو نه ده او پیاده تګ هم سخت او مشکل دی، ځکه تبوک ډیر لري دی. اوس ابو ذر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې دی چې بیرته مدینه منورې ته ولاړ سم او که پر پښو په لشکر پسې راهیسم، خو دواړه کار سخت او مشکل دی. ځکه که مدینه منورې ته ولاړ سي د جهاد څخه پاتې سو، او که په لشکر پسې پیاده ځي ډیره زیاته لار ده او دغه سامان چې ورسره دی څه په وکړي. خو په آخر کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې په لشکر پسې به پیاده ځم. اوښه یې پر دغه ځای پرېښول، هغه سامان او خوراکي شیان چې پر اوښه بار وه دونه یې ځینې راواخیسته چې ده وړلی سوای. نو پلان د پشا په لشکر پسې پیاده رهیسو. نور ټول لشکر سپاره دي. هو ځینې اوښان داسې وه چې یو اوښ به په 3-4 نفرو شریک وو، خو اقلا د دغه نفرو سامان به پر بار وو، او یوه به په نوبت سره خپل ځان هم هوسا کاوه. خو پر مخ پیاده نفر په لشکر کې نو موجود چې خپل خواړه دي هم پر اوږو ورسره اخیستي وي. بیل ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه چې پیاده په لشکر پسې رهیدي او پلنډه هم په شا ده. لشکر پر لارې د استراحت لپاره اړوي، خو ابو ذر رضی الله تعالی عنه پرله پسې تک کوي، آرام او استراحت نه کوي. غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جهاد وکړي او د جهاد څخه پاتې نشي. څو لشکر ته ورنږدې سو. خلقو د لرې څخه ولیده چې یو نفر تر شا پیاده او پر پښو پسې ورهیدي. خلق په تعجب کې سوه چې په دې ګرمي او وچ دشت کې یو نفر څنګه پر پښو په دوی پسې ورهیدي. د خلقو څخه هر یو وایي دا به پلانی وي یا به پلانی وي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کن ابا ذر. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت